بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې. ښه، په نننۍ ویډیو کې به موږ د وای فای پاسورډ څنګه معلومو. هغه وای فای چې تا سره په لیپټاپ کې صحیح کنیکټ وي او ستا نه یې پاسورډ هیر شوی، د هغې پاسورډ به ته څنګه معلومې. په دوو طریقو معلومیږي. یوه دا ده چې عام د سیټینګ نه موږ معلومو، او دویمه د کمانډ په ترو ده. ټولو نه اول د سیټینګز په ذریعه باندې چې کومه طریقه ده هغې له ځو چې دا موږ څنګه معلومو. ټولو نه اول زیله راغلې وای فای ته، په دې رایټ کلیک کوئ او اوپن نیټورک اینډ انټرنیټ سیټینګز. ټیک ده. ښه، چې سیټینګز کولاو شي، دې سیټینګز ته تاسو د سټارټ نه راتلی شئ، یا خو په وای فای رایټ کلیک کوئ دلته راشئ، یا د سټارټ نه څه وکئ، وای فای سیټینګز دا کله راشي دا اوپن کړئ. په دواړه طریقو تاسو څه کولی شئ، دا سیټینګ کولاولی شئ. ټیک شو. ښه، دا سټیټس به کنیکټ وي، اول سټیټس به تاسو ووایئ، مطلب اول دا کولاوي الریډي. ښه، دلته به ښکته راشئ څه ته، نیټورک اینډ شیرینګ سینټر ته. ټیک ده. ښه، چې دا کله کولاو شو، دلته دا ستاسو پی ټي سی ایل 4 دا اوس کنیکټ ده ما سره، دا به ووایئ وای فای پی ټي سی ایل. ټیک شو. ښه، چې دلته راغلی دلته به راشئ وایرلس پراپرټیز ته. ټیک شو. بیا به دې ته راشئ سیکیورټي ته، دا اوس ستاسو پاسورډ لینی خو نه ښکاري، دلته به ټیک نه کوو، نښه وکئ څه ده، شو کریکټرز دی. دلته به تاسو څه وکړئ، دلته به ستاسو پاسورډ شو کړي. ټیک ده. نو دا یوه اولنۍ طریقه، ډېره اسانه طریقه ده. ښه، که چېرې په داسې نه کېږي او نه کوئ، نو تاسو اول څه وکئ، کمانډ پرومت کولاو کړئ. ټیک شو. دلته وکئ کمانډ پرومت، دا به پخپله کولاو شي، خو ښه دا ده چې تاسو یې داسې رایټ کلیک او رن ایز ایډمنسټریټر ووهئ. ټیک ده. ښه، دا اوس ما سره څه شو، کولاو شو. اوس دلته به اولنی تاسو څه ورکئ، کمانډ NETSH نت اس اچ انټر وکړئ. ټیک شو. ښه، دویمه بیا څه وکړئ، WLAN سپیس شو پروفایل. ټیک ده، او انټر وکړئ. اوس وګورئ دلته اوس دا څه راغلل، هغه دي چې کوم تا سره ټولې څه دي، کنیکټ شوي وای فای دي. اوس تا سره کومه کنیکټ دی، پی ټي سی ایل ده زموږ ده. اوس د دې زه فرض کړه څخه غواړم دا به زه دې ځینې څه وکړم، لیټ سپوز که دې ځینې کاپي کوئ نو واپس هغه زوړ دغه ووهئ، کوم یو WLAN دا څو سپیس به ووایئ، دا کامه به ورکئ، کوم چې دا کومې وای فای پاسورډ تاسو معلومول غواړئ هغه ورکئ، دې کامه کې څه کوئ، بند کړئ، سپیس ورکئ، کی ایکوال ټو کلیر او انټر کړئ. ټیک شو. دا تاسو سره څه راغلو، کنیکټیویټي سیټینګز وغیره. سیکیورټي سیټینګ کې دلته به راشئ، سیکیورټي کی پریزنټ دا څه شی دی، کی کنټ، دا ستاسو د وای فای پاسورډ دی. ټیک شو. نو دا بس ډېره اسانه طریقه ده. دواړه طریقو باندې تاسو کولی شئ د وای فای پاسورډ معلومولی شئ. امید لرم ویډیو به خوښه شي.